معروف کوم ځای معروف نه بس په کندهار کې د معروف دی وكنتم أزواجا ثلاثة دا رقسم غټیږي دلته خالی غنم خوراک وربوشي خوراک پالتو خوراک ګس استلانه شي شه د خیر امینم دا دی وروره ماشاءالله چرګان زیات سوي دي امینه د ایلیانو مبارکي به درکمه ایلیانې خرڅوي که نه خرڅوي وسله ووایه وینې امین لا اختیار نه په لري خلک ما ته وایي زه چیچی ورکم وایي دا چیچی ما ته راکړه زه سپی ورکم وایي سپی و ما ته راکړه زه ورته همدا زما د اکا دي پر دې باندې نه زه اختیار لرم نه امین لري ورور تی پوه سوه زما اکا پوه سوله اگر د شان د هغه دي ما وځې او امینه ما ورته د اختر روغبړ هم نه دی کړی ښه بس بیا سړي ماشاءالله زه ګس د هغه لپاره نه ما زه د امین سره د اختر روغبړ کوم بس نو زما دماغ خو دا ویډیو را خراب کړی دی ای ماشاءالله اوس پیدا سوي دی یا دا د کوچیان زموږ اوښ دانې راوستل دا د هغو دي دا اکا مې د هغو څه دغه راوستلي دي او د هغه لوی اختر کې کوم پسونه هر شی اخیستو زما د اکا سره د اختر ورته وګورئ غنم ګرد وراچوو ګرد اصلي شان وراچوو دا دی دا رقسم غټیږي دلته خالی غنم خوراک وربوشي خوراک پالتو خوراک ګس استلانه شي ګوره ما چې کمزوري خوراک ورکوو ګوره سیرلیان ګرد امین ته دی کېږي څه شی سپی غواړې دا دی دی دا زما اکا وای دا ما په یوه رمه میږ باندې اخیستې دي مثال په 1 لک روپۍ یو دانه وکښنی ولو اوس خو نور ګران سولو اوس په څو سولو اوس په 15 لکه روپۍ نه هغه په 10 لکه روپۍ لا نه ورکوي هغه وایي دا زما د شوق شی دغه دی کشني سیرلیان څه به خوند کړي زه امینه برنې لپاره په دغه راله ما ویلې زه به د اختر مبارکي ورکړم هغه دی وایي ما تا د اختر مبارکي کړې ده کوترې ما دې ناسته وه زه تاسو ته کوترې والوځوم کوترو والوځئ نه الوځي یخې کې او دا زما د اکا سورپیکۍ ده یوه تورپیکۍ ده دا د ورته ګرځي اکا مې ګوره چیرې دی دا د امین چیچان دي د امین هم نه دي دا مې د اکا دي ځینې بیا ما ته ووایي دا چیچان چیچۍ ما ته راکړه دا زما نه دي دا مې بیا تورپیکۍ د اکا ده دا ماشاءالله پرواز څنګه یې مولوي صاحب ښه یې ټیټ یې زما په اکثره ویډیو باندې چې ما صورتونه لګولي هغه دا مولوي صاحب راته ویلي او ماشاءالله دا واره دلته په یو مدرسه کې تراویح هم ورکړلی وه نور ښه یې اوس یو ششته صورت راته وایه په اواز ته ووایه ته ووایه ښه خوند کړي دغه ماحول کې والله ډېر خوند کړي ته ووایه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا ومست الجبال مسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق الله العظيم جزاک الله ماشاءالله زما مازدیګری د نن دا دی راشایسته کې خوند یې په وکې مننه ور ودان خداحافظ نو اوس د خیره باسو ناوخته هم شولو چرګان دا چې درته راته ناست دي ډېر ښایسته اواز یې مولو ماشاءالله دا زما د ویډیو کې اکثره سیمه
صورتونه یا پر لګولي هغه د ده په اواز کې ډېر ښه اواز یې دی ماشاءالله درځم زموږ یار جلال الدین اختر دې مبارک سه جوړ په خیر جوړ په خیر جلال الدین اختر دې مبارک سه ماشاءالله اختر څنګه ششته سوی څنګه په خیر څه پیدا سو څه خود پیدا بیا څنګه منې مې که مې نه منې نه بیا مې نه منې څه چې ورک سوی وروره ما ویډیو جوړه کله پیدا سو دا د ګرده پسونه جلال الدین اوس سړی به اوس هم په جیل کې بندي دی ښه جیل ته دې ورته سکي جیل ته دې یا ولې ورته سوی بس نو ولې غلا کوئ نو جلال الدین سیدی مسافر دی زما یار دی ته د کوم ځای یې جلال الدین معروف معروف کوم ځای معروف نه بس په کندهار کې د معروف دی د معروف دی اختر څه دی څه خوند باخسي بالا خدای د پدی پسې و اختر په اول ورځ هم په دې پسې وې او بس شکر دی خپل رزق ګټه و زنده باد د چا دپاره یې ګټې د خپل مور پلار د خپل ځان دپاره د دې دپاره خو نه ګټو د مور پلار لپاره ځان لپاره بس بیا هم کور والا له بیا هم ګټې والا خو ګرد که دې کوزده نه ده کړې کوزده خو مو کړې ده ونې بس الله دې خوشحاله لره सब पकीब सिमंड कर हाँ अर्थ अगर रमजिन गडस वक चिश्ती दे वस मंडप से हुई दूरी खीजी दे रा गर्जी यार बस अल्लाह दे पर्दाओ की अल्लाह ډیر شکر دی دله مور پلار وسنګ ته الله په موږ باندې اختر تیر کی الله به موږ کم شکر ادا کو دا خورکې د معروف سره غلې دي دلته په یو شل 15 زره خپل باندې لګیا دي اختر هم وای دی وای په دا پسو څنګه ته تیر موږ به خیر نه شکر یاره الله دې بس در مسلمان پرده وکم بلنه موږ ته به خیر نه شکر دا خورکې مزدوریان توبه استغفر الحمدلله بس د خیره زخم شه د خیره درته د ود جام مېلمنو په ځکه ناشتي اسد خان دی او د خلیل د دې سره زموږ مقابله ده اول واره چې موږ چکه شروع کوله کازوی ویل مې سټارټ او موږ کمزور یو اوس مې دا دی مقابله زموږ په لاس کې ده او ود جان دغه دی خدای مرا ولا ستړي ماسه ما تاسو وخت چیلنج مقابله سره و ما تا چیلنج د دې باندې دی شه ما تا به سم ویلاګ جوړو بس صحیح خیره د خیره دی راځه ګټه نه اسکلیل لا تو جانا ایک سر ایک سمراجی آو تو جانا ایک نما تو ویل واسه تو ایک واسه وکړه ځه سخت بچا کرا واده دا اور za bia maktara bia بس بیا کین راولا ما کین اوه چا داګه za bia maktak ha چار راو چار و یار za za وینا زبو چی څنګه ولا بس خالي چکه کړه و چکایک او وای دو یک غټلې مې ده دو یک آی چ تیګم را غټ واره راوړه بیا یک راته و بس غټلې یک تین او چاو za چکایک یاره پای کې اوس وګوره دوه یې کرالونګ چلیم ده یک او یا دا وستي موبایل اوس پاساوس دبه چیتین دراو چیتین چه دو ځه
خیر مبارک خیر خلیل دا وګټله هغه په دا وګټله د زما ملګری زما خبره نه منله وروره تېر واره خو ما مقابله وبایلله اوس د ودود جان سره د چیلنج میشتې او ته به وارې کې کشوه مې زه بس ټیک شه بس ټیک اول وارې نو زما د ودود جان وایي ته چې هغه هم د ده له وجې مې وبایله زما خبره نه منله مالک یې مکه شاباش رایه بس بس ټیک زه اوس زه دې خورم نه بس بیا بیا اخري کې وینه در ښکاره کړو اوس به موږ چکې ته کش نه ودو جان کیسه خرابه ده د دوی ګسه یو ګډ ټیم نه کې معلومېږي چې چا موږ نه ده بایلل دا ګور خالي موږ ګټ ودود ګټ ته ګټ چې دا دی 5-2 ډېره خوشحالي له وجې دا کیسې راته کېږي ای بارډر هم بند یا هم بند یا ګټ شوي دا دی راځه دا یک زه خو ولاړم دا خیر اخري کې بیا ته سین در ښکاره ښه ده خیره ما خو خپل ځان ګده پوښي ودو جان ډېر په ټینشن کې دی او د ده سره سایکل چلوم اوس زه دوی چې ووه بس دا د اخري موقع ده زه رحیم لاله دا 1-2 زه راځه 5 هغه دننه که او وای هغه مې کښکړی راسه ډېرې خوشحالي له وجې دا چمونه راسه کېږي زه بارډر یې لس بارډر ټینشن دې کوئ 4 اوس به دې زه وخورم زه دا یو ګټې دې او 4 کې پوښه 4 دا پسې رایلک یا بس دی خورم چې 5 کې نه پخېږي دننه ولې ګټله ما ته هغه د ډرون پیسې ولاړې د ډرون یې چې وګټله صحیح دی بیا وینه خلیله دا دی وګټه څنګه لیر یم که نه دا د ما وګټل اوس بیا څوک چیلنج ولې ګوره ما رحیم خو ډېر بد کشور کړی دی یوه چکه مې ګټلې ده دی بدې چکې راولي څه درته ووایم زنده‌باد اوس د دوی دوو سره مقابله ده یا به پوهېږې اوس بیا اول وار زما دی اسده ومې ګټله بیا به مې نه منې دا دی بیا هغه ولاړ سو بس اره ومنئ راځه اگر اکسم چکیه چې بیا راوستلې بارډر یې بیا بند راویې بس هغه یې راوباسه اوس بل چیش پاته سو زه یا ډېر بد پلیر یې دا یو ګټې وروره په ساوستله زه رحیمه یکې بیا پوخ زه دا پخېږي اول زه بس وارې نو چې په یې کې کښېږده موږ به وارې نه کړو زه موږ درته ناست ورور موږ د هغې ورته کښېنو زما به خیال چې وموبایلله اوس څنګه ولاړې ښه یاره رحیمه څه بدواری دی یاره دا ګره د رحیم کرامات دی دا میچونه دا ګره چیلنجونه ده په ما ګټلي دي دا د بارډر خلاص راځه ګټلې وي ده لیر یې
دوی چې ځه چې په زله رحیم دی رحیم کې ځه دا یک یار زنده‌باد زنده‌باد بد دی خیر مبارک منی رحیم خوب منی او دا دومره چکی دي څنګه راوستله تاسو واری وکړه تاسو سره کوم واری کوم سره یاد دې څه خو چې لا دې چې راوستله کار چا کاکا ولا د چیلند چا سره رحیم دی ملګری کی بس بیا غټی سي